زما ورونو د الله جل جلاله عظیم احسان پر بندگانو باندې، الله جل جلاله پر خپل عبادو باندې، پر خپل بندگانو باندې الله فضل کړی. در ټولو لوی او عظیم فضل د الله پر بندگانو کې چې څوی د هغه انبیا او رسولان دي، د دوی ډیر لوی مقام دی. په دا رسولان او انبیاو کې بعضی ته الله یو خاص قسم فضیلت ورکړي پر بعضو نورو باندې، لکه په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله فرمایلی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، دا رسولان ته بعضو پر بعضو باندې فضیلت الله ورکړي دي. منهم من کلم الله، بعضی انبیاء داسې دي چې الله جل جلاله له دوی سره خبرې کړي دي. بلا کیف الله عز وجل د دغو انبیاء سره خبرې کړي دي، لکه حضرت موسی علیه السلام کلیم الله بلل کیږي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د معراج په واقعه باندې، او یا لکه د آدم علیه السلام سره الله جل جلاله خبرې کړي. منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات، بعضو ته الله جل جلاله عظیم او لوی درجې ورکړي دي. خو په دویمه مرتبه کې چې الله عز وجل بیا په تر انبیاء راورسته چې الله عز وجل لوی مقام او مرتبه په خپلو بندگانو کې چاته ورکړې ده، هغه علما دي. د علماو عظیم مقام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف دا نه وویل چې دا علما دا زما وارثان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ټولو انبیاءو وارثان دي. دا علماو ته الله جل جلاله دا مقام و مرتبه ورکړې ده چې د علماو وراثت دا د آدم علیه السلام مسنی ویلی، بیا راځه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عالم حقانی ربانی عالم دا د موسی علیه السلام وارث دی، دا د عیسی علیه السلام وارث دی، دا د حضرت نوح علیه السلام وارث دی، دا د ابراهیم علیه السلام وارث دی، دا د حضرت شعیب علیه السلام وارث دی، دا د حضرت هارون علیه السلام وارث دی، دا د حضرت اسحاق علیه السلام وارث دی، دا د حضرت یعقوب علیه السلام وارث دی، دا د حضرت یوسف علیه السلام وارث دی. دا ټول علما چې دي چې حقانی علمائی ربانی علمائی رښتیا هم د علم سه مقصد د الله جل جلاله د رضا حاصلول وي یا د الله د دین خدمت مقصد وي، نو دغه عالم د دا ټول انبیاء وارث دی. دا ډیر لوی مقام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره صرف او صرف د علماو په باره کې کړې ده، د بل چا په باره کې نه ده. او په قرآن عظیم شان کې په سورة فاطر کې الله جل جلاله فرمایي انما اکرمکم عند الله اتقاکم، در ټولو عزتمن انسان د الله جل جلاله په نیز باندې هغه تقوادار دی. او انسان هلته تقوادار کیږي چې انسان د الله په دین باندې خبر وي، د الله په اوامرو باندې خبر وي، چې څونه سړی زیات خبر وي هغه زیات محتاط وي، چې څونه د الله جل جلاله دین شزده وي دغونه د الله جل جلاله د دین قدر عظمت عظیم مقام و درجه دا د په زړه کې ځکه دته قدر معلوم دی چې دا د الله دین دی. په دې کې باید چې ډېر احتیاط وشي.